السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د هر څه نه مخکې د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت قدرمن وزیر صاحب، د زراعت وزارت قدرمن وزیر صاحب، د قندهار ولایت قدرمن والی صاحب او په تالار کې ټولو حاضرینو، د پوهنتونونو رئیس صاحبانو، د جامعاتو مشرانو او داخلي او بهرني استادانو ټولو ته هرکلی او ښه راغلاست وایم. درنو حاضرینو، لله الحمد، زموږ هیواد د خپلواکۍ او استقلال په مرحله کې قرار لري او ټول په دې سره پوهیږو چې د استقلال او خپلواکۍ نه وروسته یو هیواد پرمختګ د علم او پوهې پورې تړلی دی او علم او پوهه د هغه وخت پیاوړې کېږي چې څېړنې او تحقیق ته کار وشي، ستونزې درک شي، په هغه فکر وشي، حل لارې ورته ولټول شي او د زیرت تجهیزاتو سره شریک شي. د الله عز وجل په فضل و کرم سره د افغانستان اسلامي امارت د بیا قیام سره وروسته د پوهنتونونو استادانو ته دا زمینه برابره شوې ده چې د صنف د تدریس له دایرې راووځي او د هیواد په لویو مسایلو کې فکر وکړي، خپل علمي او دیني او ملي مسؤلیت ادا کړي، لویو مسایلو، لویو ستونزو درک وکړي، د هغې د حل لارو باندې فکر وکړي او په هغې کې خپل تجارب او خپل نظرونه سره شریک کړي. همدې سلسلې ته په پام سره د کابل پوهنتون د زراعت پوهنځي او همدارنګه د تحقیقاتو معاونیت د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ او بالخصوص د تحقیق، تعریف او تجربې د ریاست په همکارۍ دا لازم او ضرور وګڼله چې د دغه نړیوال کنفرانس تابع ونیسي او د دې کنفرانس اهمیت د دې کنفرانس په دې عنوان کې ښکاري چې د زراعت د برخې سره تړلی دی او موږ او تاسو ټول پوهیږو چې د زراعت برخه دا په خپل ذات کې یو اهمیت لري چې د انسان ژوند ورسره تړلی دی. دا یو عمومي وجه کیدای شي، په خصوصي ډول په افغانستان کې د افغانستان د خلکو اقتصاد د زراعت او مالدارۍ سره تړلی دی، نو په دغه برخه کې پیاوړتیا او د دې برخې تقویت او دې برخې ته کار کول د افغانستان د هر وګړي په ژوند باندې مستقیم مثبت اغېز کوي. همدارنګه د دریم اړخ نه که ورته وګورو، د کنفرانس په عنوان کې د ځان بسیاینې نقطه ذکر شوې ده او دا د ځان بسیاینې په لور یو لوی قدم دی او دا خو واضح خبره ده چې ځان بسیاینه د نظامي او سیاسي استقلال نه وروسته د دې استقلال د تکامل غوښتنه دا ده چې موږ دې په هره برخه کې ځان بسیا شو چې د ټولو په سر کې نن سبا موږ ته اقتصادي برخه ده او په دې برخه کې زراعتي برخه ده. کوم آیت شریف چې موږ تلاوت کړ او کوم وجوهات چې مخکې موږ ذکر کړل، د ټولو ته په کتو سره او شرعي نصوصو ته په کتو سره د زراعت اهمیت او بیا بالخصوص د افغانستان په ټولنه کې دا د لمر په څېر روښانه دی. قدرمنو، په دې کنفرانس کې د انقلاب خبره، د انقلاب دغه کلمه چې په دې عنوان کې تاسو ته ښکاري، دا په دې دلالت کوي لکه څنګه چې په هره برخه کې انقلاب، که سیاسي انقلاب وي، که نظامي انقلاب وي، دا د یو فرد کار نه وي، نه د یو جهت کار وي، نه د یوې ادارې کار وي، بلکې په دې برخه کې د زراعت او مالدارۍ په برخه کې ټول زیرت جهات په دې کې مسؤلیت او واجب
باید خپل ادا کړي. همدارنګه انقلاب د یوې ورځې کار هم نه وي، نه د یوې میاشتې نه د یو کال کار وي. د انقلاب غوښتنه دا ده چې دوامداره هلې ځلې باید په دې برخه کې وشي. نو دلته همدغې نقطې ته په کتو سره موږ ورسره د لومړي کنفرانس نقطه اضافه کړې ده چې دا د دې انقلاب د پیل دپاره لومړی قدم ده. انشاءالله په آینده کې به د دغې کنفرانس د پایلو ته په کتو سره د یو علمي پلان شوي سیستم او لړۍ په سلسله کې دغه لړۍ داسې وغځېږي تر څو د دې په تطبیق کار وکړي او د راتلونکي لپاره په دوهم او دریم کنفرانس په دې باندې خبره وشي. نو چې څنګه دا د یو جهاد کار نه دی، په همدې وجه په دې تالار کې د هېواد د مختلفو برخو نه چې هغه د کابل او د ولایاتو د پوهنتونونو متخصص استادان دي، همدارنګه د زراعت د قدرمن وزارت د وزیر صاحب په شمول او د دوی په لارښوونه د 40 ولایاتو د زراعت رئیس صاحبان دلته حاضر دي. همدارنګه د داخلي متخصصینو ترڅنګ بهرني استادان او متخصصین هم موږ دلته لرو چې دوی به خپلې تجربې او نظرونه سره یو تر بله تبادله کوي انشاءالله. زه خپلې خبرې نه اوږدوم. په پای کې د ټولو هغو جهاتو څخه چې موږ سره په دې کنفرانس کې همکاري کړې ده، د لوړو زده کړو وزارت د قدرمنې رهبرۍ، د تاریخ تحقیق او ترجمې د قدرمن رئیس صاحب، د انستو پوهنتون د رهبرۍ څخه، د کندهار پوهنتون د رهبرۍ څخه، همدارنګه د کندهار ولایت د مقام څخه او د ټولو زیرته جهادو څخه د پوهنتون په د یو استاد په حیث باندې مننه او قرباني کوم چې د دې کنفرانس په دغه ترتیب کې له موږ سره کوشش او زحمت وویست. همدارنګه د زراعت وزارت د قدرمن وزیر صاحب څخه چې د زراعت رئیس صاحبان دلته راولېږل او دلته یې موږ سره په دې برخه کې ګډون وکړ. انشاءالله شاید وروسته په د کنفرانس په اواخرو کې په دې نن ورځ خبره هم وشي چې دلته به د زراعت د وزارت چې کوم نمایندګان راغلي دي د هغوی لپاره به د جدا یو سیشن جوړ شي او هغوی به په هغه خپل ترتیب کې په ټاکل شوو مسایلو کې خپل نظرونه یو له بل سره شریک کړي او د کنفرانس په پای کې به چې دا درې ورځنی کنفرانس دی، په درېیمه ورځ کې به د دې کنفرانس هغه نتیجه او خلاصه د ګډونوالو سره شریکه شي او بیا به د هغې د تطبیق لپاره یو میکانیزم جوړیږي تر څو په څه ډول وکولی شو چې دغه لوی هدف ته رسیدګي وکړی شو. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.